درنو اوریدونکو لوستونکو سلامونه مې ومنئ. د پوهاوي د پودکاسټونو د لړۍ دا خپرونه له ځوان لیکوال او خبریال سید عمر سهار ناصري سره پر آنلاین ژورنالیزم د بحث لپاره ځانګړې شوې ده. سلامونه ناصري صاحب، وخت مو په خیر. خوښ یم چې د پوهاوي په پودکاسټونو کې را سره ګډون کوئ. ناصري صاحب، دا بحث که د آنلاین ژورنالیزم له داسې پیژندنې را پیل کړو چې هر اړخیزه خو له نوې زاویې ورته کتل شوي وي، او ترڅنګ که د ژورنالیزم له نورو برخو سره اصلي توپیرونه هم را په ګوته کړئ. علیکم سلامونه جناب صالح صاحب. لومړی تاسو ته بیا ستاسو د دې خپرونې او پادکاسټ ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه واوسئ او ژوند به مو په خیر سره تېرېږي. واقعا جالبه موضوع مو انتخاب کړې، د اوسني عصر ژورنالیزم یا آنلاین ژورنالیزم چې پر لیکه ژورنالیزم یا خبریالي هم ورته وایي. په لنډ ډول که اوریدونکو ته وروپېژنو نو ویلی شو چې د ژورنالیزم په چوکاټ کې ټول فعالیتونه چې د انټرنیټ له لارې یا د انټرنیټي پلیټفارمونو له لارې تر نورو رسول کیږي خبریالي ورته آنلاین ژورنالیزم یا آنلاین خبریالي ورته ویلی شو. د ژورنالیزم په چوکاټ کې ټول فعالیتونه په دې معنا چې خبرونه، راپورونه، مرکې، پادکاسټونه، خپرونې، هغه که په هره موضوع وي، که ټولنیز وي، که روغتیایي وي، که ورزشي وي، ټول هغه څه چې له ژورنالیزم سره اړخ لګوي یا اساس او بنیاد ژورنالیزم او خبریالي ده، هغه چې راواخلي، راټولي کې، منظمې کې او د انټرنیټي پلیټفارمونو له لارې د ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او نورو له لارې تر خلکو ورسوي. آنلاین ژورنالیزم ورته وایو. زه آنلاین ژورنالیزم ته د منډې یا د روانې خبریالي وایم. هغه داسې چې ته اړتیا نه لرې یو دفتر ولرې، هلته یو کمپیوټر ولرې، یو انټرنیټ او نورې اسانتیاوې چې ته لاړ شې هلته کښېنې او بیا نو خبر ولیکې، جوړې کړې او دې باندې وخت تېر شي او هغه دې بیا په یو معلوم وخت کې، د ورځې په یو معلوم وخت کې دې له یو ځای نه خپور شي. د منډې خبریالي ځکه ده چې ته په عین وخت کې خپل هرم تللی شي، ته یو خبر هم لیکلی شي، ته یو عکس هم اخیستلی شي، ته له خپل سرچینې سره، منبع سره د یو موضوع په اړه خبرې کولی شي، د هغه غږ ریکارډ کولی شي، د هغه غږ ایډیټ کولی شي، د هغه ویډیو حتی کولی شي. د حرکت په حالت کې هم ته واخلې، ته له خپل فیسبوک نه، ویب سایټ نه، یوټیوب چینل نه، ایکس نه او انسټاګرام نه خپرولی شي. نو زه ورته د منډې یا د روانې او د حرکت خبریالي وایم. له نورو برخو سره توپیر دا دی چې آنلاین ژورنالیزم معین وخت نه لري، یو ټاکل شوی وخت نه لري چې ته د وخت مشخص کړي او بیا دې په هماغه وخت باندې خپل فعالیتونه تر نورو ورسوي. په آنلاین ژورنالیزم کې خبره د ثانیو او د دقیقو ده. بل د انټرنیټ د ګوګل د ماشین خاصیت دا دی چې دوی هم نوې خبره، نوی خبر په خپل وخت خبر خوښوي، یعنی دوی هم سرعت ته لومړیتوب ورکوي. که تاسو وګورئ پر ټویټر او فیسبوک، انسټاګرام، حتی په ټیک ټاک، یوټیوب باندې هغه خبرونه یا هغه مطالب، هغه ویډیوګانې، هغه پروګرامونه ډېر لیدونکي لري، تر ډېرو خلکو رسېږي، کوم چې له نورو وړاندې خپاره شوي. یعنی دغه د انټرنیټ ماشین هم سرعت ته لومړیتوب ورکوي. که یو څوک، یو 10 کسان یو خبر پر فیسبوک خپور کړي او 11 کس یې خپور کړي، نو سره له دې چې هغه 11 کس په ډېر زیات تعقیبونکي لري، ولې خبرې تر نورو په اسانۍ نه رسېږي. د لومړنیو 2 کسانو خبر که تاسو وګورئ، هغه به تر ډېرو خلکو رسېدلی، ډېرو خلکو به هلته پکې برخه اخیستي، خپل نظریات به یې د هغې موضوع په اړه شریک کړي. نو له نورو د برخو سره
مثلا د راډیو له ژورنالیزم سره فرق همدا دی چې ته مجبور یې ته یو ځای کې راډیو ځان ته پیدا کړې ته راډیو واورې ته مثلا که ټلویزیون باندې ته غواړې یو خبر وګورې نو خو ټلویزیون ته ضرورت دی نو خو برق ته ضرورت دی نو د ټلویزیون انتن ته ضرورت دی چې ته د هر څه امکانات ولرې بیا به ته د یو موضوع نه خبرېږي ولې انلاین ژورنالیزم بیا داسې دی چې که ته یوازې یو موبایل ولرې او له انټرنیټ سره وصل اوسې ته له ټولو مسایلو په اسانۍ باندې خبرېدلی شي. ډېره مننه کور ودان ناصري صاحب. د آنلاین ژورنالیزم لپاره کوم تخنیکي مهارتونه اړین دي او یو ژورنالیست باید له کومو وسیلو او پلیټفارمونو سره بلدتیا ولري؟ د آنلاین خبرېدلۍ لپاره باید موږ بیخي ډېر مهارتونه ولرو. موږ باید خبر ولیکلی شو، یعنی موږ باید په موبایل کې د خبر لیکلو یا په کمپیوټر کې د خبر لیکلو د متن د لیکلو مهارت ولرو. دا یو. تر څنګ موږ باید عکاس اوسو، موږ باید عکس خپله واخیستلی شو، موږ باید عکس ایډیټ کړلی شو، موږ باید ویډیو ثبت کړلی شو او موږ باید د ویډیو د ثبت امکانات ولرو. او دا ډېر په چټکۍ سره دا کار پکار دی. یعنې که زه د آنلاین خبریال په توګه کار کوم نو زه باید متن خپله ولیکلی شم، زه باید عکس خپله واخیستلی شم، زه باید عکس خپله ایډیټ کړلی شم، زه باید ویډیو واخلم، زه باید ویډیو ایډیټ کړم، زه باید آډیو د یو چا غږ ثبت کړم او هغه بیا ایډیټ کړلی شم. یعنې لنډ ووایو موږ ټول هغه مهارتونه چې د آنلاین ژورنالیزم لپاره پکار دي او هغې ته موږ لاسرسی لرو د خپل یوه زیرک ټلیفون له لارې موږ باید په هغې باندې وپوهېږو او استفاده ورنه وکولی شو. تر څنګ موږ باید د انټرنیټي پاڼو کارولو باندې پوه شو. مثلا که زه آنلاین خبریالي کوم زه باید په ویبسایټ کې خبر نشر کړلی شم، زه باید پر فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام او په یوټیوب کې خپل مطالب نشر کړلی شم او دا مهارت باید زما زده وي چې زه له دغو پلیټفارمونو نه استفاده وکولی شم. تر څنګ که د وسایلو خبره کوو نو باید یو ښه موبایل ولرو. یعنې آنلاین خبریالۍ کې ډېره په دغه باندې تکیه نه ده شوې چې مثلا موږ د حتمن آډیو ریکارډر ولرو، موږ د حتمن یوه ښه کیمره ولرو، موږ د هغې دپاره یو ښه کمپیوټر ولرو چې بیا پکې ایډیټ وکړلی شو. نه، یوازې چې یو موبایل ولرو، یو زیرک موبایل. اوسني زیرک موبایلونه هم عکس اخلي، هم ویډیو کوي، هم ډېر ښه غږ ثبتوي، هم پکې ټول هغه پروګرامونه چې موږ پکې غږ ایډیټ کولی شو، موږ پکې ویډیو ایډیټ کولی شو، موږ پکې عکس ایډیټ کولی شو، هغه ټول پکې کار کوي. یعنې موږ استفاده کولی شو. خو اړتیا دا ده چې موږ باید د کارونې په مهارت ولرو، د کارونې په هغه طریقه باندې پوه شو. نو یو آنلاین ژورنالیزم دې ټولو مهارتونو ته ضرورت لري، خو چې دی یوازې د یو آنلاین یوازې یو انډرایډ ټلیفون یا زیرک ټلیفون ته اړتیا لري او په دې باندې باید وپوهېږي. ناصري صاحب، ستاسو له نظره د آنلاین ژورنالیزم راتلونکی څه ډول ښکاري او څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به نور ټکنالوژیکي پرمختګونه څومره بڼه ور بدله کړای شي؟ آنلاین ژورنالیزم راتلونکی راته ماته له خپل نظره ښه معلومیږي، ځکه د وخت له تقاضا سره ډېر ښه او منظم روان دی او هغه امکاناتو ته چې آنلاین ژورنالیزم اړتیا لري هغه ورځ په ورځ ساده کیږي او اسانه کیږي او د هر چا د لاسرسي وړ ګرځي. انټرنیټ ورځ په ورځ د پراختیا په حال کې دی. انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی په چټکۍ روان دی او خلک په حتی د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اوس له ښه مرغه انټرنیټ کار کوي او هلته خلک د یو انډرایډ یا زیرک ټلیفون له لارې له انټرنیټ سره وصل دي. څوک چې انډرایډ ټلیفون ولري او انټرنیټ سره وصل شي هغه بیا په اسانۍ باندې راډیو او ټلویزیون نه ګوري نه یې اوري. هغه ورځپاڼه ممکن په کال کې یو ځل د ورځپاڼې مخه مو نه ګوري، ځکه هغه سره هغه ټول امکانات چې دی ورته اړتیا لري هغه په ټلیفون کې شته دی. که دی غواړي د نوو خبرونو پیښو مسایلو ځان خبر کړي نو چې انټرنیټ یې ولري او موبایل یې ولري نو له دې ټولو نه په ډېره اسانۍ باندې دی خبرېدلی شي. نو آنلاین ژورنالیزم په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې دی. موږ یې ګورو، حتی همدا اوس که تاسې سوشل میډیا وګورئ، ټولنیزې پاڼې وګورئ، ډېر داسې کسان چې هېڅ خبریالان نه دي
ډېر داسې کسان چې ژورنالیزم نه د لوستی ولې دوی د یو آنلاین خبریال په توګه د خپل چاپېریال د خپلې شاوخوا ورځنۍ پیښې تغییرات او تحولات راخلي او دا سم یې راخلي او که خراب یې راخلي هغه بېل بحث دی. دا چې ښه یې لیکي او که خراب یې لیکي دا چې هغه ډېر په دغو مهارتونو مسایلو پوهېږي که نه پوهېږي ولې د یو آنلاین ژورنالیست دنده ترسره کوي او هغه مسایل څه چې پیښېږي او څه چې دی ورنه خبرېږي او څه چې دی ویني هغه خپروي او کار کوي. یعنې دا په دې معنی چې آنلاین ژورنالیزم نهایت ډېر د چټکۍ او پراختیا په حال کې دی او په نږدې راتلونکي کې لرې نه ده چې لکه څنګه چې ورځ په ورځ د ورځپاڼې هغه ساده یې ووایو هغه اهمیت چې د ټیټېدو په حال کې دی د له منځه تلو په حال کې دی په همدغه ډول د راډیو هم د ټیټېدو په حال کې دی په همدغه ډول د ټلویزیون هم ورځ په ورځ د ټیټېدو په حال کې دی ځکه ځای آنلاین ژورنالیزم نیولی دی یعنې له وړاندې لا نیولی دی او د ټلویزیونونو او راډیوګانو د لیدونکو او اورېدونکو په شمېر کې موږ وینو چې ورځ په ورځ کمی راځي ځکه ما مخکې ویلی چې څوک انډراید ټلیفون ولري هغه په کور کې په دفتر کې ټلویزیون نه ګوري هغه راډیو نه اوري ځکه ټول شیونه چې په راډیو او ټلویزیون کې خپرېږي هغه د په موبایل کې د په هر وخت کې د لاسرسي وړ دي دی نه د راډیو او خپله راډیو ته ضرورت لري چې دی راډیو واخلي بیا هغه ځان ته چالانه کړي انتنې پورته کړي نه ټلویزیون ته ضرورت لري او ټلویزیون او راډیو د سره په هر ځای کې نشته ولې د ټلیفون د سره په هر ځای کې شته دی. نو په دې معنا چې آنلاین ژورنالیزم په چټکۍ د نورو رسنیو ځای نیولی شي او نیولی دی. مننه نصري صاحب دا بحث که لږ سره خاص کړو مطلب سایټ خبریالۍ ته راشو او دلته تاسو د خپلې تجربې له مخې پر هغو ځینو تخنیکونو وغږیږئ چې په آنلاین ژورنالیزم کې خورا مهم بلل کیږي. مثلا د محتوا له تولید نیولې د انځورونو تر ټاکنې تر سرلیک باید څه ډول وکارول شي او همداراز نور داسې څه پکې شته چې شننې ته یې په دې بحث کې خورا اړتیا محسوسیږي. مننه صالح صاحب رښتیا هم په د ویب سایټ دپاره خبریالي همدغه د آنلاین خبریالۍ کې ځینو تخنیکي ټکو ته هم نهایت ډېره پاملرنه پکار ده چې د هغې له جملې څخه یو دا دی چې موږ چې هر څه خپروو باید د هغې مطابق یو عکس باید حتما ورسره خپور کړو. که موږ خپل مطالب د متن په شکل خپروو نو د عکس خپرېدل ورسره اړین دي او له ښه مرغه په انټرنیټي پلیټفارمونو کې هم هر ډول متن سره ته هر ډول عکس خپرولی شي. یعنې که موږ فیسبوک وګورو انسټاګرام وګورو ټویټر یا نورې ټولنیزې پاڼې هغوی موږ ته دا صلاحیت راکړی چې موږ څه شی خپاره کړو یوازې عکس خپور کړو که یوازې متن خپور کړو یا دواړه یو ځای خپاره کړو. نو له متن سره د متن مطابق داسې یو عکس پکار دی چې هغه د ښه کوالټي ولري یعنې د لیدلو وړ واوسي د پیغام د لیږدولو وړ واوسي. دا دومره جالب او جذاب عکس وي چې لیدونکی مجبور کړي چې ستا متن ولولي. یعنې له هر څه لومړی کله چې لیدونکی یا کتونکی لوستونکی هغوی ته زموږ دغه مطلب مخې ته ورځي نو له ټولو مخکې لومړی په عکس باندې سترګې لګېږي. که دا عکس جذاب و جالب و او پیغام یې رسولی شو نو لیدونکی موږ واخیسته هغه را سره پاتې کېږي تر څو زموږ متن ولولي. که عکس ضعیفه و د عکس زاویه ضعیفه وه د عکس پیغام ښه نه و او ډېر واضحه نه و نو موږ یو کتونکی له لاسه ورک. له عکس نه وروسته د عنوان یا تتر خبره ده چې هغه باید ډېر جذاب واوسي او ډېر ساده واوسي ډېر روان واوسي چې د ټولنې د هرې کچې وګړی ورباندې وپوهېږي. په دې معنا چې باید په ساده کلمو او روانه جمله ولیکل شي. یعنې که یو څوک ډېر باسواده نه وي یو څوک ډېر مثلا د سواد کچه پورته نه وي هغه هم ورباندې وپوهېږي. موږ باید د خپلو مخاطبانو نه دا ستمه ونه کړو چې دا ټول دی زموږ په څېر یا هغه څوک چې دا خبرې لیکلی یا د عنوان یا جمله لیکلی د هغه په څېر دی هغه ډېر باسواده شي.
ځکه زموږ مخاطبان ممکن ډېر داسې کسان وي چې هغه د خل لیکلو لوستلو نشي کولی. نو موږ که تتر لیکو یا سرلیکو ټایټل لیکو باید ساده او روانې ولیکو او داسې یو جمله ولیکو چې زموږ د خپاره کړي مطلب پورا پیغام ورسوي او لیدونکی موږ سره یا کتونکی لوستونکی موږ سره تر اخره پاتې شي او مجبور شي چې زموږ ټول متن ولولي. بله مسله دا ده چې تا د محتوا د تولید خبره مو کړه. هیڅوک مکلف نه دی چې هغه د خپل وخت په دې ځای کې چې زما خپاره کړي مطالب ولولي یا یې وګوري. هیڅوک مکلف نه دی چې خپل انټرنیټ مصرف کړي او هغه د پاتې شي زما یوټیوب چینل ترې دننه شي، زما ویب سایټ ترې دننه شي یا د زما فیسبوک او د ایکس پاڼې وګوري. هیڅوک په دې کار باندې مکلف نه دي. ولې موږ هغه وخت مکلف کولی شو، یعنی موږ هغه وخت جذبولی شو چې دته موږ نوې خبره وکړو، دته موږ په زړه پورې او جالبه خبره وکړو، دته موږ داسې خبره وکړو چې هغه د ده له ژوند سره، د ده له ورځني کار سره، د ده له ورځنیو بوختیاوو سره، د ده له شخصي ژوند سره، حتی د ده له کورنۍ ژوند سره، د دوستانو یا د ټولنیزو اړیکو د پاللو سره اړخ ولګي. او که داسې څه نه وي نو بیا موږ لوستونکی نه لرو. نو که د محتوا خبره کوو باید لیدونکو ته او کتونکو ته نوې جالب او په زړه پورې محتوا ورکړو. تکراري مسایل، کلیشه‌ایي مسایل، کلیشه‌ایي خبرې، زاړه عکسونه، زاړه عنوانونه، تکراري عنوانونه، تکراري خبرې، مطالب خپرول، په دې باندې مطمئن اوسئ چې موږ هیڅکله کتونکی او لیدونکی له ځان سره نشو ساتلی او هیڅوک بیا نو که زموږ ښه مطالب مخې ته ورشي، ولې که موږ یو یا دوه دغه ډول مطالب خپاره کړو بیا موږ خپل لیدونکي له لاسه ورکوو. ناصري صاحب، یوه بله مهمه ما له ډېرو اورېدلي چې آنلاین ژورنالیزم یا په ځانګړې توګه سایټ خبریالي یا خبري اژانسونه خبریال پخوي او ساده یې که ووایم لایق کس ترې جوړوي، ځکه د دوی په باور چې دلته ټول کار له دقت سره د ثانیو او دقیقو وي. تاسو راته د خپلې تجربې پر بنسټ دا نظریه څنګه ارزوئ؟ هو، دا د پخېدو خبره رښتیا هم دا ډول ده. ځکه په آنلاین خبریالۍ کې د ژورنالیست یا خبریال په ټولو مهارتونو باندې کار کېږي. په آنلاین خبریالۍ کې هیڅوک، که ته یو خبریال یې یا که ته یو رسنۍ یې، هیڅوک له تا سره دا نه مني چې ته د غلط متن خپور کړي. داسې متن چې هغه د حتی یوه کلمه املایي غلطي هم ولري، دا له تا سره له څوک نه مني. او که دې داسې وکړه خلک در پورې خاندي، او دا خندا ډېره اسانه ده. ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره مخ یو، خلک په هر ځای کې، حتی په ویب سایټ کې، په فیسبوک او ټویټر او په انسټاګرام او په یوټیوب کې هلته خلکو ته صلاحیت ورکول شوی چې دوی دفعتاً خپل نظر شریک کړي او دوی هلته موږ ته وایي چې وروره دا شی غلط لیکلی. نو په آنلاین ژورنالیزم کې خبریال مکلف کېږي چې دی د بشپړه املا زده کړي. دا یو مهارت. ترڅنګ آنلاین ژورنالیزم کې خبریال مکلف دی چې دی باید یو ښه کیمرمین اوسي، دی باید عکسونه واخیستلی شي، دی مکلف دی چې خپله ویډیو، خپل اخیستل شوی عکس په خپله ایډیټ کړي، دی مکلف دی چې خپل جوړ کړی خبر، راپور، خپرونه، مرکه او پاډکاسټ په خپله ایډیټ، ترتیب، تنظیم کړي او د همدغو پلیټفارمونو له لارې خپور کړي. ولې په نورو رسنیو کې او د ژورنالیزم په نورو برخو کې ممکن داسې نه وي، او داسې نه هم دي. موږ تاسې وینو د راډیو خبریال یوازې خبر متن ولیکي او په خپل غږ ثبت کړي او هغه نشر شي، هغه مې یو بل څوک هغه کار کوي. ژورنالیزم د تلویزیون خبریالي یا ژورنالیزم بیا داسې دی چې په خبریال ځي، یو کیمرمین ورسره وي او هغه هلته مواد اخلي، بیا راځي دا یوازې ټکس ورته لیکي او نریشن کوي، نور ته نه خبر نه دی چې څوک ایډیټ کوي او کله نشریږي. نو دی له نیمایي کار نه شاته پاتې شو. ولې په آنلاین ژورنالیزم کې به دا ټول کارونه یو خبریال کوي، هم به متن خپله لیکي، هم به عکس خپله اخلي، هم به ایډیټ خپله کوي، او هم به خپروي خپله، یعنې دی د خپرولو صلاحیت هم لري. او دا فتنه بیرته د خلکو فیډبک راخلي. که د ښه شی خپور کړی مې خلک ورته وایي چې وروره ښه دی، کور دې ودان. او که په غلطي پکې وه، که مشکل پکې و، که محتوا کې مشکل و، که په عکس کې، که په غږ کې، که په ویډیو کې مشکل و،
مستقیم هلته د خلکو له نیوکو سره مخ کېږي او خلک ورته وایي چې وروره دا ځای غلط دی. ولې په راډیو ټلویزیون کې بیا دا شی نه دی. راډیو کې ګوره که تا ښه خبره وکړم خلک وایي زه خو یو خبره ووې کړه تېره شوه. په ټلویزیون کې په همغې رقم وایي خو زه یو شی و تېر شو نشر شو. ولې مونږ که د انټرنیټ په پلیټفارمونو کې کوم څه خپروو هغه هلته پاتې کېږي او هغه د سلونو کلونو لپاره پاتې کېږي، هغه د ورکېدو وړ نه دي نور. نو هغه تا پسې ثبت شول، پلانی خبر په پلانی رسنۍ کې په پلانی ویب سایټ کې اژانس کې پلانی خپور کړی و، دا عکس غلط و تر اوسه غلط دی، دا متن غلط و تر اوسه غلط دی. نو ته هلته د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي. ولې په راډیو ټلویزیون کې داسې نه ده. نو دغه چټک غبرګون د خلکو، دغه مکلفیت د خبریال چې باید هر څه ته پام وکړي، دا خبریال مجبوره کوي چې دی پوخ شي او په دې ټولو برخو باندې باید برلاسی واوسي، له املا و نشانې ولې تر ښو ادبیاتو او ښو جملې لیکلو تر د عکسونو غږونو او ویډیوګانو تر ایډیټه پورې. همدې پوښتنې منځ کې تا بله پوښتنه مو کړه چې دا خبریالي د دقیقو د ثانیو خبره ده، او دا فکر کوم ما په خپلو لومړیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه. انلاین ژورنالیزم خبریال لکه مخکې مې چې ویلې هر وخت روان وي که نه. نو د انلاین ژورنالیزم والا خو هر وخت یعنې دی کولی شي روانه مو اوسي، په حرکت کې مو اوسي، کار کوي او کار یې کېدلی شي، یعنې په کار کې ستونزه نه پېښېږي. دا چټک کوي. انلاین ژورنالیزم کې خلک د ثانیو په حساب له تا نه خبر غواړي. دا پیښه کېږي او خلک له نورو ادرسونو خبرېږي، نو تا ته منتظر ده چې ته په دې اړه څه وایې، ستا معلومات په دې اړه څه دي، پیښه چېرته وشوه، کله وشوه، د چا لخوا وشوه، ولې وشوه او څه وشول که نه، څنګه وشوه، دا ټول له تا نه خلک غواړي. نو ته باید د خلکو همدغې غوښتنې او تقاضا سره سم مخې ته لاړ شې. خلک چټک ستا معلوماتو ته ضرورت لري او ته باید چټک دا معلومات راټول کړي او خپاره یې کړي. خو ولې په راډیو ټلویزیون کې بیا خبره د ثانیو د دقیقو نه د هلته د ساعتونو حتی د ورځو ده. د نن سهار خبر راواخله جوړې که د شپې په 8 بجو نشرېږي که نه. ولې په انلاین نړۍ کې بیا د ثانیو خبره ده او دا هغه څه دي چې خبریال تیزوي او د خبریال مهارتونه او ظرفیت لوړوي. ډېره مننه ناصري صاحب، خیر یوسئ. د وروستۍ پوښتنې په توګه د انلاین ژورنالیزم لپاره کوم اخلاقي او مسلکي اصول او کرښې شته او همداراز اوس مهال پکې تر ډیره د هر چا ګډون د ژورنالیزم په دې سترې برخې څنګه اغیز کړی دی؟ ډېره مننه سالي صاحب. د انلاین ژورنالیزم اخلاق هم هماغه د ژورنالیزم عمومي اخلاق دي چې یا اصول او قواعد او قوانین دي چې ورته وضع شوي. هماغه ډول د یو چا د حریم خصوصي حریم درناوی دی، هماغه ډول د توازن ساتل دي، هماغه ډول د پیښو په خپرولو کې طرف نه واقع کېدل دي او دې ته ورته نور. ولې څو ټکو ته باید د اوسني زمانې د اوسني عصر زموږ همزولي خبریالان چې په انلاین خبریالۍ کې اوس مهال اخته دي او په دې لاره کې له موږ سره یو ځای روان دي، هغو ته باید پام وکړي او هغه دا دي چې ډېر کله موږ وینو په فیسبوک باندې په نورو سوشل میډیا باندې چې ځینې افواهات خپرېږي. زه یا یو بل څوک راځي د یوې پیښې په اړه یوه خبره کوي، ولې ډېر دې ته پام نه کوي چې دا څومره دقیق دي. دلته چې یو کس خپور که 10 کسان نور نه کاپي کوي، حتی تر رسنیو پورې ځینې کسان کله چې یو خبر ډېر لاندې باندې خلک فکر کوي چې دا رښتیا دی. ځینې رسنۍ حتی تیروزي او هغه خبر کاپي کوي او نشروي، ولې کله چې خبره حقیقت ته رسېږي هلته بیا بل څه که نه. نو صحیح ده چې دقت ته اړتیا ده، ولې سرعت ته اړتیا ده، د سرعت غوښتنه او تقاضا به خلک کوي، ولې موږ باید هېڅکله دقت د سرعت ښکار نه کړو. تر څنګ ډېر کله په انلاین ژورنالیزم کې د یوې پیښې د یو اړخ نظر اخیستل شوی وي او هغه خپور شوی، ولې د بل اړخ خبر یا د منځګړي خبر پکې نه وي، د هغه خبره پکې نه وي، د هغه نظر پکې نه وي، د هغه غبرګون پکې نه وي.
او خلک بیا مجبوره کیږي چې په هغه یو طرفه موضوع باندې قضاوت وکړي. نو دې موضوع ته باید نهایت ډیر پام وشي. ترڅنګ بل خبره دا ده چې اوس موږ تاسو وینو پر سوشل میډیا باندې د جعلي اکاونټونو لاره ځینې افواهات خپرېږي چې لامل یې د ځینو رسنیو دقیق او کاره خبرونه هم د خلکو له پامه بچ شوي. حتی د ژورنالیزم په اړه ښه نظر نه لري. مثلا که یو چاته ووایي چې زه ژورنالیست یم وایي ښه فیسبوکي که نه، دغه ډول خبریالانو ته یا دغه ډول خبرونو له لاسه ځینو خو رسنیو نوم هم بد شوی، د ځینو خو او مسلکي او با تجربه خبریالانو نوم هم ورسره بد شوی دی چې هر څوک فیسبوک ته لاسرسی لري، هر څوک چې یو متن لیکلی شي هغه یوه خبره کړې او نشر کړې ده. دې ته نه دي کتلي چې دا رښتیا ده دروغ ده، ګټه یې څومره ده تاوان یې څومره ده. یعنی ځینې پیښې داسې دي چې هېڅکله یو څوک نه دی مکلف چې هغه خپاره کړي. حتی خبریالان په ځینو مسایلو کې نه دي مکلف چې هر څه دې راوخلي او دی د رسنیو له لارې خپاره کړي. ځینې مسایل زموږ په ټولنه کې دلته ډېر نزاکتونه دي، دلته مذهبي مسایل شته دي، نزاکتونه شته دي، دلته قومي شته دي، دلته فرهنګي نزاکتونه شته دي چې دې ته باید پام ونیول شي. ولې متاسفانه زموږ د نن زمانې ځینې ځوانان چې د ټولو ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري دوی ځینې افواهات ځینې وخت خپروي چې بیا د ډېرو غټو ستونزو د زیږېدو لامل کېږي. نو زما غوښتنه او پیغام دا دی چې خبریالي دې یوازې خبریالانو ته پاتې شي او هر څوک دې د خبریالانو دنده نه ترسره کوي چې بد عواقب لري او موږ د بدو عواقبو مثالونه هم لرو. نو په دې هیله چې زما دغه څو ماتې ګوډې خبرې ستاسې لیدونکو اوریدونکو اورېدلې وي. ډېره مننه صالح صاحب کور مودان.